ګوره دا طریقه ده دا مستحب دعا ده خصوصا د شپې ویل د دې دعا ډېره ښایسته دعا ده یاد یې کوي اللهم اجعل في قلبي نورا یا الله زما په زړه کې رڼا واچې وفي بصري نورا او زما په سترګو کې رڼا واچې وفي سمعي نورا او زما په غوږونو کې رڼا واچې وعن يميني نورا یا الله زما د ښي طرف نه رڼا کې وعن يساري نورا او یا الله زما ګس طرف رڼا کې وفوقي نورا یا الله زما بر طرف رڼا کې وتحتي نورا یا الله زما کوز طرف رڼا کې وامامي نورا یا الله زما نه مخکې ته ماته رڼا کې وخلفي نورا یا الله زما نه شاته رڼا کې واجعل لي نورا یا الله ما له د خپل طرف نه خاص رڼا راکړي وزاد بعضهم او بعض روایتونو کې ورسره راځي وفي لساني نورا یا الله زما په ژبه کې رڼا واچوي او بعض ویلي دي وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري او یا الله زما په پلو کې اعصابو کې او زما په غوښه کې او زما په وینه کې او زما په ویښتو کې او زما په سرمن کې یا الله رڼا واچوي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې واجعل في نفسي نورا یو روایت کې راځي یا الله زما په نفس کې رڼا واچوي واعظم لي نورا یا الله ما له عظیم او ډېره رڼا راکړي او په روایت کې راځي د امام مسلم اللهم اعطني نورا یا الله ما له د خپل طرف نه رڼا راکړي ښه دا رڼا د څه رڼا غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علم د دین د تقوا د هدایت دا رڼا نه غواړي لکه دا سلیټونو د رڼا چې کوم نو اوس تاسو وګورئ چې یو سړي ته داسې رڼا میلاو شي په سترګو کې په غوږونو کې په خوله کې په وینه کې په پلو کې په سرمن کې په ویښتو کې مخ کې شاته ښی ګس بره کوز د سړی په څنګه هدایت باندې دا دعا یاده کوي دا دعا یاده کوي وایي د شپې سهار د سنت چې وکړي دغه ټیم کې جومات کې ناسې کور کې ناسې او خصوصا دغه ټیم د دعاګانو د قبلېدو وي دا دعا پکې غواړه چې الله دله نور او رڼا درکړي د هغې نه بعد حدیث دی وعنه رضي